د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د تیلو د کمښت او بیو د لوړېدو له امله یو لړبیړني اقتصادي اقدامات کړي دي. نوموړي په یوه تازه پریکړه کې ویلي چې په ټولو دولتي ادارو کې به د موټرو لپاره د تیلو مصرف 50% راکم شي او د دولتي چارواکو معاشونه به هم کم کړی شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې حکومت تمه لري چې دغه محدودیتونو په عملي کېدو سره به په دولتي ادارو کې د سون توکو له لګښت څخه شاوخوا 4.5 میلیارډه پاکستاني روپۍ سپما شي. بل لور ته شهباز شریف د تیلو د احتمالي قحطۍ د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم اخیستی دی چې د هغه په امر به په ټول پاکستان کې ښوونځي رخصت شي او پوهنتونونه به خپلو محصلینو ته آنلاین درسونه وړاندې کوي څو د تګ راتګ او تیلو مصرف سپما شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې د تیلو د 1 لیټر په بیه کې شاوخوا 155 کلدارې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم د دغه هیواد د تیلو او ګازو وزیر علي پرویز ملک ویلي و چې په پاکستان کې یوازې د 28 ورځو د تیلو ذخیره پاتې ده.